السلام علیکم ګرانه ملګرو، په دې هیله تاسو په ټول ډول زړه ارام اوسئ. لطیف مهربانه یم، بیا هم ستاسو خدمت کې له یو نوي ویډیو سره حاضر یم. ګرانو ملګرو، له دې نه چې مخکې ویډیو شروع کړو، تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که زما د یوټیوب چینل تاسو څه پوره نه وي سبسکرایب کړی، نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل تاسو څه کوئ سبسکرایب کړئ. او بل له تاسو نه هیله کوم چې تاسو زما ویډیوګانو ته راشئ. ما ډېر ښه ویډیوګانو تاسو ته ډک کړي دي، تاسو کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ او په دې پوه شئ چې څنګه تاسو آنلاین پیسې وګټئ. ګرانو ملګرو، د نن موضوع البته څه لږ څه تکراري دی. دې باره کې ما په فارسي کې مې ویډیو ډکه کړې وه، که هغه تاسو کتلې وي که نه وي کتلې. زه بدبختانه ډېر میسیجونه او ډېر کامنټونه او ډېر شیان په دې ورځو کې له ملګرو نه ریسیف کوم. هغه ټول دې باره کې دي چې دوه پوښتنې مانه اکثره وخت ملګري کوي. یو خو راته وایي چې موږ ته یوه اسان لاره وښیه چې موږ پیسې وګټو. سمه ده، یو اسان لاره راته وښیه چې موږ پیسې ورسره وګټو. بل چې مکرره مانه پوښتنه کېږي چې موږ ته داسې ویبسایټ راته وښیه چې هغه سره تا پیسې ګټلې وي. دوه پوښتنې مانه کېږي. سمه ده، دا ډېر ما ورته له دې دوه باره کې تاسو ته یو ویډیو ته ډک کړم چې یعنې تاسو هغه کوم کنفیوژن یا کوم هغه ځای تاسو په ذهن کې چې دی چې کوم شی تاسو ته ګم دی هغه تاسو ته ورک کړم. ګورئ، اوله پوښتنې جواب ته تاسو ښه داسې متوجه اوسئ. اولا که تاسو انټرنیټ ته راشئ، ګورئ ښه دلته ولیکئ how to earn online money. دلته راشئ، تاسو ته به په سلهاوو نه په زرهاوو لارې در وښیي چې تاسو څنګه کولی شئ آنلاین پیسې وګټئ. اما تاسو ته به هېڅ یو ویبسایټ دا ونه وایي چې فرض که تاسو راشئ، تاسو به دلته ور ووایئ چې تاسو فقط ساین ان وکړئ نو تاسو به موږ پیسې درکړو. هېڅوک تاسو ته مفته پیسې نه درکوي. که تاسو ته چیرې مفته پیسې پیدا کولو ځای معلوم وي ما ته وښیئ، زه هم ډېر شوقي یم چې زه پخپله هغه پیسې پیدا کړم. واخلم پوښتنې باندې پوه شوئ که نه، جواب باندې انشاءالله چې هېڅ ځای تاسو ته مفته پیسې نه درکوي هېڅوک. آنلاین کار اسانه کار نه دی. آنلاین داسې نه دی چې راشي یو ساین اپ وکړئ، یو اکاونټ جوړ کړئ، وځي کې بس نو تاته به روزانه $10 $15 $20 راځي. نه، تاسو هر چېرته چې آنلاین کوئ اکاونټ جوړوئ ځان ته، هر ویبسایټ سره تاسو هلته کار کوئ. که فیسبوک پیج لرئ، فیسبوک پیج مو باید لایک یې ډېر وي. که یوټیوب چینل لرئ، یوټیوب خپله قوانین لري چې 1000 سبسکرایبر او 4000 ساعته ویو واچ ته. سمه ده، هغه پوره کوئ. که نور ویبسایټونه ما تاسو ته معرفي کړي هغه هم تاسو نه د ورځې وخت غواړي، تاسو باید هغه ته وخت ورکړئ، 2 ساعته 3 ساعته وخت ورکړئ. هغه ویبسایټونو سره تاسو $15 تر $10 پورې ګټلی شئ. سمه ده، دغه دی. دومره خبره چې دومره پوښتنې جواب ته راځم چې ما ته وایي چې تاسو داسې ویبسایټ راته وښیئ چې هغه سره تاسو خپله پیسې ګټلې وي. ګورئ، زه چې کوم ویبسایټونه تاسو ته در معرفي کوم دا په دې معنی نه دی چې زه باید حتما له دې ویبسایټ سره ما کار کړی وي، له دې سره ما پیسې ګټلې وي. دا مهمه نه ده. تاسو په دې پسې مه ګرځئ چې یعنې ویبسایټ سره باید ما کار کړی وي، ما ورسره پیسې ګټلې وي، هغه سره باید تاسو کار وکړئ. داسې نه دی. زه چې کوم ویبسایټ تاسو ته معرفي کوم هغه باید له ډېر سرچه تاسو ته معرفي کوم. زه هېڅ یو فیک ویبسایټ تاسو ته نه معرفي کوم چې فرض کړه تاسو ته وایم چې دا ویبسایټ دی، د ما ویو زیات شي او د ما سبسکرایبر زیات شي او په اخر کې هغه ویبسایټ تاسو ته فیک وښیي. فیک ویبسایټ درته نه معرفي کوم، زه درته دقیق سم ویبسایټ معرفي کوم. هر ویبسایټ چې درته معرفي کوم تاسو له هغه سره کار وکړئ، هغه تاسو ته پیمنټ کوي. البته د پیسو مسله یې مشکله ده. پیسو کې پیپال د لارې نه پیمنټ کوي، پییر د لارې نه پیمنټ کوي، ډېر د وایر ټرانسفر د لارې نه چې وایر ټرانسفر تاسو پوهېږئ خپل بانک ته تاسو راځي. یعنې هر ویبسایټ ځان ته قانون لري د پیسو د لېږلو دپاره. دا نشي کېدلی چې اکثره ملګري ما ته وایي دې خو پیسې موږ نشو راویستلی. تاسو یې ولې نشئ راویستلی؟ تاسو ته څو دفعې ویلي دي چې که تاسو دلته دلته فرض کړه افغانستان کې موږ د پیپال اکاونټ سره مشکل لرو، موږ پیپال اکاونټ که جوړ هم کړو له بانکو سره نه وصل کېږي افغانستان کې. سمه ده، خو تاسو خارج کې له چا سره جوړ کړئ. دومره خو حداقل تاسو خارج کې یو ملګری، یو دوست، یو انډیوال، یو فامیل، یو څوک ولرئ. یعنې زه فکر نه کوم چې اوس داسې یو فامیل په افغانستان کې وي چې هغه په خارج کې حداقل یو څوک ونه پېژني. حتما موږ او تاسو پېژنو. نو تاسو څه وکړئ؟ تاسو کار وکړئ، زحمت وباسئ. هر ویبسایټ چې درته معرفي کوم له هغه سره تاسو کار وکړئ، له هغه سره تاسو پیسې ګټلی شئ. په دې هیله ګرانو ملګرو چې زما د خبرو نه خفه شوي نه وئ. زما هدف همدغه دی چې زه له تاسو نه دا غواړم چې تاسو خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ. تاسو کار وکړئ، پیسې وګټئ، تاسو به خوشحاله اوسئ. نو تر بل ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.